څه چل دی مړه وطن دې په مخه راغښتی دی څه چل دی ظالم هلته مې چیلۍ راپټوله کسان راپسې شوي اوس پې تېر کړی وم د بوس وسخې بیا رانه جوړ کړی وه دې جیونه غلا ولې کړي د الله بنده دومره ګرانه ګراني ده ظالمه یو توړه په 1800 روپۍ ده د غلا نه کې څه پکې دا پرېږده راشي چې زه درله چلو ښیم په سپینه جامه کې به غلا کې د الله بنده پیسو سره به لوبې کې لوبې هغه څنګه په سپینه جامه ته راځه که نه زه بیا تا ته وایم راځه راځه ته خرخ پکېږي را روان یې ځان پسې مې لکه د چیلي دا کار یو خو سمه خبره وکړه نه ډاکټر څاڅکو دا دې اوس هم داسې نیوی لکه ای مانې خولې وچومه که نه نو دا ډاکټر داسې ماړه څه شی دی رانه جوړ نن سبا هم دا ډاکټران دي چې ښه جامې نه اچولې څوک نه ورځي او ځان خبر ښه مې دې اخره کې وشرمه واورې اوس په درته بیماران راځي پیسونه به تیارې او چې ګوره ټولې دې خپل جب کې وانه چې جبونه خو مې ونه درې اچولي او بله خبره درته دا کومه چې بیمارانو ته به پرهېز ښې پام کوه چې پیز ونه خورې دا به هر بیمار ته ویل دا چې هر یو راځي هغه ته به دا خبره کوي نو بیمار سره به څنګه خبرې به همداسې ساده کومه که نه اواز به ورته بدلو نه که نه چې ته دې کې اواز بدل نه کړي او نور څه به کې رانه ولې دا خو بیمار تا ته نه راځي خو دهقان سړی پام کوه چې پیز ونه خوري دا بالکل صحیح دی زه ورشه څوک وګوره او زه ځم تا ته میزم راوړم او دا زیرته برابروم ښه څوک راپسې راولې او مې خرابوي دا واله دا ستا میز بوتل یې هم درته بیا راوړم چې کله بیمار راغی ښه دا واله ستا دی د پرهېز وخت یو ماته اشاره کړې چې بس اوس په پرهېز ویوه دا زر راځه شابه لکه څنګه داسې کوږ وږ را روان یې خیر خو دی بیمار یم که نه یار ډېر ډاکټرانو باندې وګرځېدم او هېڅ نتیجه مې را ونه وته اوس دغه پورې ډاکټر له ورځم چې لږ د دوی راله راکړي چې لږ دا درد را باندې کم شي پورې ډاکټر پرېږده مړه مسلمانه هلته یو بل ډاکټر دی زمونږ په کلي کې ډاکټر فیض محمد او داسې ډاکټر دی که نه چې داسې دې ورته ولیده په ټیک ټاک دا سړی څه به هم درکېنی او ته خو داسې ګډوډ را روان یې ډېر خراب یم که نه ډېر تکلیف کې زه درسره ځم او زه دې ورته راځه چې ورشو راځه دا څه شی شو مړه بجلي نشته دی دا چمن اوبه کړو ضروري دا دی رانه څه میلي جوړ کړو ما زه ډاکټر یم چمنونه والی فیض محمده او فیض محمده دلته ته څه کې دا چمن ما خو دې یو بیمار مې را روان کړی دی دروازه کې ولاړ دی زر زر کلینیک ته شا بله مېز ته کښېنه زر هله کلینیک ته ځان ورسوه د بیمار مه مې راکاږه راځه را ورسېږي ظالمه په شا دي کمه دا ډاکټر شا ته نه کېږي ښه او تا یې وګوره تا ته ناست دی راځه زر زر راځه هله راځه کښېنه کښېنه پرېږده پرېږده راځه چې بیمار نه ځه راوستو دا ډاکټر به داسې دا څه رقم ډاکټر نو څنګه ډاکټر فیض محمد وروره دغه شی دی ښه دا بیمار په داسې ده خو سمه زنګون را روانه وه په ډاله ډاکټر فیض محمد NCG SH خدای دې ووهلو تعلیم دې څو پورې کړی تعلیم خو مې دې ځای نه والو ته نه ګمانه پورې بس ځکه دې دا لباس هم داسې له ډاکټرانو ته بیمار یې بیمار ډاکټر ته وښیي چې تا ته څه وایي ډېر ډاکټرانو باندې ګرځېدلی یم که نه دلته رالې که نه اوس په ټیک ټاک شي د دې خو لږ کېنه دلته کېنه خوړلي یم بس شی شی ګورې نه خو د مونږ دې ککرې دی راولي کوم ځای ته خوږېږي دا ځای مې خوږېږي ډاکټر صاحب ډول مې ډېر والی دی ډول هغې سره د مړه مونږ دې بس ځان سره خراب شول ډول دې والی مه وه ډول که نه وای وای خوږېږي ډاکټر ډول ښه شی نه دی ډول مه وه تاله زه دا دوی در کومه ها دا به سرو ملیو سره خوري سرو ملیو سره سرو ملیو سره نو ته پوه شوې د خیره روغ مټ پوی د خیره منډې به وې بیا ډول نه تبلیغ ورسره وخه خو یو خبره ده پام کوه چې پیاز ونه خوري پیاز ولې ډاکټر پیاز ښه شی نه دی که نه پیاز چې دې وخوړو دا بل ځای به دې خوږېږي تازه نه بیا خورم او بس لاره ښي سیټ ته ځه ښه او پیاز ونه خوري ښه او دا او پیسې څو روپۍ پیس دی ستاسو 300 پیس دی او د 500 روپو دوی شوه لکه 200 روپۍ ټولې 1000 روپۍ ورکړه بس 200 پکې د دې دي که نه
دا دوی پناره ده که په مړه به څنګه چې دې خوښه ځه خشاک هم نه وچېږي څه وکړو یار السلام علیکم. وعلیکم سلام قسم سره مشي څنګه خیر دی دسه خو غوندې ډاکټر ته نه معلومه خارخ را باندې لګېدلې دی غر کې کړم دا څه داسې یو ډاکټر راته معلوم دی ما به ډول والو که نه داسې ډز ډنګ ډز ډنګ ډز ډنګ دا دې باندې مې درد نه یاره او اوس وګوره داسې روغ مټې ما دا ډېر ښکلی ډاکټر دی ډاکټر فیض محمد کوم ځای کې دی د پوري کلي ته چې څنګه لاړ شي که نه چا نه هم تپوس وکړي خو ګوره ډېر رشي پې وروره نمبر به اخلي ځان ته خو ځان ورته وښیه و ډېر پوهه ډاکټر دی اوس به یې اوس به یې بالکل به یې او ورشه د خیره کار به دې وشي دا دی ورغلم د خیر زه صحیح ده زه به دا خشاک لږ دغه کړمه چې بارانونه دي یار وچېږي نه نه مچ غړا چلم نه کوي خوشحاله ښه ډول مول پرېږده زرګونه نه چې ورولي رالي ورولي دومره څوک دوبۍ کې نه ګټي خو بس ورته وایه پیز مه خوره بس خبره ختمه او که نه خو ته اوس هم زما ښه نه وې ولې دې نه وانده سټ نه کوي او نیمې ساه او نیمې زما بس صحیح ده که چیلونه خو دا کار ښه دی خیري قانع پې السلام علیکم. وعلیکم السلام یلکه دا ډاکټر څوک دی؟ ډاکټر صاحب دا دی بکله مې خود ډاکټر صاحب دی ولې ټیکټر دی څه ډاکټر صاحب دی غوندې ډاکټر ښکاري خو زه خیر خارخ را باندې لګېدلی دا 2-3 ورځې کېږي الله بخیر کې ډاکټر فیض محمد ایس ایچ ایچ دلته راته بار چا ویلې ویلې دلته دې کلي کې ډېر ښه ډاکټر دی هغه صحیح خبرې راته کوي ها نو تا باندې څه چل دی د خیره ولا خارخ دی په ټول بدن مې خارخ دی خارق ته لکه ده تاسو دا ډاکټر دا دی که ته یې نو مشوره ښه شی دی په مشوره کار کوه که نه ظالمه دا دې ځان سره مشوره که وکړه نه دا خارق ته دی خو که دا خپل دا اوچت کا کمیس وباسه دا کمیس به درته وباسم نو بس پرېږدې خو نه داسې نه نو خو څنګه مینه به څنګه کې نو ته چې خو نه معلومېږي چې یاره که خو دا به دغه هم نشته دی که نه هغه کینه دا چې داسې عجیبه غوندې کار دی نو نو مینه کې به دي نه زه بس مینه شوم که نه ها مینه شوې خیره دا پاڼې به اوبو کې وخوټ کې او دا هغه به تې بې لرې کې او دا بس کې دې کې خو شی نشته دی ولې نشته دی شته که نه دا د وینه به دې خپله جوړې کور کې که دا خو حکیمانې که نه دا باغ هم چې کرې دي نه راشکوو خلکو نو په دې به کار وشي انشاءالله کار دې انشاءالله کېږي ښه خارق به دې ځای په ځای خارق پر ځای په ځای ولاړ دا ملا لږه وګوره پرېږده تا باندې به ولګي ظالمه بس ځه پیسې ورکړه د دې 100 روپۍ درکړم نو 300 روپۍ فیس دی او د 900 روپۍ ته وایه 100 روپۍ ګزاره وکړه د بر کلي نه راغلی دی دې چې دی نو ګزاره کوه دغه یوه پاڼه دې راکړه دا هم څه خبر شي شوکر بس مې یاله ځه هو نه زه آدم یې ورځې کوم خو دې سره خو خارق ښه شي څه کېږي ورسره بېغمه شه دا 900 روپۍ ډېر زیاتې دی ډاکټر صاحب نور پکې څه ګوري دغه یو ته دغه ته وایه 1200 روپۍ صرف پیسه دي هو که نه هغه داسې ښه ډاکټران هم داسې عجیبه غوندې زه خو دې چې روپۍ د کوم ډاکټر ته لیدلې بس دا خبرې مه کوې 100 روپۍ خو بېرته راکړې که نه ابا چوکیدار نه والي ده ما ته سره نشته دی خو دې نظر شو چې ډاکټر کناريان صدق ماړه بس تم لګې پریز مټ 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 تو واجي ترازه کنه څه چل نو مولا دی و بس تم په دې وی رواني پریز پاتې شوی پرې ډاکټر صاحب شوی ګرمي ډیره زیاته ده ډاکټر صاحب ګنګسته پام کوه چې پیز ونه خوري بس پیز او پیز ډاکټر پیز محمد او کنه دا په ګوره مې چې پریز را نه دی خو دې و هم شي دوی را خپل شو پیز باندې خوري وته ګورم ما پیز دته چې کوم څه وړل سره سپستګي مشم نه کېدا بس پیسو کې د نظر دی اوس په شیم د سي ته دماغ دی کسی شي د ډاکټر دماغ خو تیزی کنه دلته یو ډاکټر دی برکلي کې چې هغه به چېرته وي دغه ځای کې دی تا لیدلی دی به راسره لاړ شي راځه دا ځای دی
زوریا او یره دې میانو ظالم خوند وکړو ښه خوند به نه کوي ولې چې د مفتو پیسې دي نور او بس کبان راوړو سجین راوړو چرګان راوړو خورو بس حساب کتاب نه منه د پیزو پیسې دي د پیزو او یاره بس پرې لګا سلام علیکم وعلیکم سلام ډاکټر صاحب کوم یو ډاکټر صاحب زه ملګي تیزی خبرې کوم ما سره ها ډاکټر صاحب بیمار یم بیماری وجود مې خوږیږي کله مې لاس کله خوا کله سر بس پته نه لګي چې ارز خپله خوښه ده چې کوم ځای خوږ شو ظالمه بیماری ښه یو ځای کې ټینګېږم نه ډاکټر صاحب دا وګوره په ډېرو ډاکټرانو ګرځېدلی ښه ځکه نه دی ښه شوی او تا ته راغیم دا ته یې ځې ښه چې در نرب کو نه وخې جوړې زمونږ صفت ولا چا کړی دی نوروله چا درته ویلي وو که نه چې ډاکټر فیض محمد ایسټي ایسچ ایسچ دا یو کلیوال هغه راته ویل دا ډېر پوه ډاکټر دی د خیره سره نو ستا اوس کله دا دی خوږي کله دا کله سر لانجه دې واړوي دته ولې ډوډۍ ورته ولې بل پاکټ راواله ته به داسې کار وکړې بچې اواز دې سم کړه ډاکټر صاحب زه د هر څه نه خبر یم زه د صحت محکمې نه راغلم ته ډاکټر ماکټر نه دغلته به پټي کو ګوډ کولو او دې مسلمان نه و چې ډاکټر یې کې دا خو بس اواز سم کا بس سرجي به غلطي شوې ده پوه شوې غلطي ملطي نه بس وروره چالم ته څه ګولۍ ورکړي چالم پته پاکستان والي څوک هم بوشل که څوک هم کاږه که ده راته ویلي وي راځه وایي ډاکټر ته نه جوړوم او پیسې به سرجي یو خبره هم ورته تا تپوس ویلي سیند ته دغه ته به دانګي دا خلکو چې ډیګري حاصل کړي دا دومره تعلیمونه یې کړي په شپې ورپسې تېرې کړي هغه داسې دي چې بس راپاڅي ډاکټر شي غواړو بس غلطي معافي به نه اوس تاړه کې وغواړي اوس په دواړه تاڼې له ورکومه انا